دسی ناشنا حدیث د یری په سنن ابي داود کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم د مسلمانانو په رازونو پسې به نه ګرځئ ګورئ پردې به ترې نه اوچتوئ فانه من اتبع عوراتهم څوک چې د مسلمانانو په رازونو پسې ګرځي او پردې ترې اوچتوي يتبع الله عورته الله چې پرده اوچته کي او الله چې د چا نه پرده اوچته کي نو د کور په ګوټ کې دننه وشرموي مسلمانان به نه شرموي د الله د بندګانو نه به پردې نه اوچتوي ګینې الله به دنه پرده اوچته کي او د ښځې او د بچو په مخ کې به دې وشرموي پرده به راځي دغه شان پردې او دام د حدیث کې راځي چې په خلکو کې بدترین انسان هغه دی چې یو ښځه د سړي سره میلاو شي او یو سړی د ښځې سره میلاو شي ښځه او خاوند دي او بیا دوی هغه رازونه د یو بل سره یې څه کړي دي هغه بیا خلکو ته بیانوي ولیاذ بالله دا ډېر سمه کرکه دې سړي وشي الله دې دې صفاتو له موږ ساتي چې یو سړی د خپلې ښځې سره څه کوي بیا یې ملګرو ته بیانوي او یو ښځې سره خاوند څه کوي هغه یې نورو ښځو ته بیانوي پرده به راځي رازونه د کور رازونه د خاوند رازونه د ښځې دا به پټې ساتي دا خبرې به ټولې پټې ساتي دغه شان د دې نوم فایده خصوصا د زنانو دپاره الله پرده خوښوي چې زنانه د خپلې شرعي پردې خیال وساتي د ټولو نه غټه خبره د دې نوم په اخره کې همیشه به د الله نه دا دعا غواړي چې یا الله په ما پردې راواچوه په پای کې یو دعا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ګوره اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي یا الله په ما پردې راواچوه ما په امن کې کا دا دعا ډېره زیاته وایي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي هر ټیم دا دعا کوه وایي یا الله په ما پرده راواچوه لکه څرنګه چې یا الله تا راچولې د محمد او یا الله دا پردې رانه مه اوچتوه همیشه د دعاګانې غواړي الله دې په موږ ټولو باندې پردې راواچوي په دنیا او په آخرت کې او کومې پردې چې الله په موږ راچولې دي الله دې هغه زموږ نه نه اوچتوي